دغه شیر آباد کلا ده د مچا بابا د شپو ښار صفا ولسوالۍ څخه مخ پر کابل کلات چې ډېر راشي دا کلات کاکړانو مانده یې بولي په دا کې دا وخت انجینرینګ دی دغه ګردې کوټې سره سرې دي پر یوه نقشه ګرده پر یوه اندازه دي څوک چې خپل کلتور خپل تاریخ نشي ساتلی هغه بیا د افغانانو رقم بیا فرهنګ وي بیا پښتو وي بیا زبان وي هغه چې نور قومونه په کمه سترګه ورته ګوري یعنې پالتو استعمالوي لکه مال غنیمت چې د افغانانو په کلتور په فرهنګ باندې یا پردي دعوې کوي خپلوي یا یې ورخرابوي ځکه په افغانانو خپله نه دي پاللي دا کتار هم ګرده کوټې دی د خونو سیسټم یې ور جوړ کړی دی په دا کتار کې بیا دلته یو بل کتار دی دا بیا دا خوا کتار دی دا زه چې ولاړ یم دا دی د برنډو چمکی دغه مابینځ کې وایي مسجد دی دغه مسجد لا خواته بیا دی د حوض چمکی پر څلور طرفو غټ غټ بریجان لري موږ خلکو دا هلته رسولی دی خپل تاریخ خپل کلتور خپل فرهنګ